ښاغلی ټرمپ د برژنیف تقلید کوي، ذهناً هم او عملاً هم. برژنیف ګمان کولو چې افغانستان په څو ورځو کې نیولی شي. او له افغانستان نه به د مخکې تګ لپاره د لوی اغېزمنې اډې په توګه استفاده کوي. تر بحر هند پورې به راسي، منځني ختیځ به فتح کوي. خو نه یوازې نامراد له دنیا ولاړ، بلکې دغه غلط سیاست او غلطه اراده د شوروي اتحاد په زوال محکوم شو، منتج شو. دویم لاړ او شوروي اتحاد هم د ځمکې له سطحې نه حذف شو. ښاغلي ټرمپ ته وایو چې که همت لرئ او زور در سره او په خپل زور ډیر غرئ، نو له پوتین سره خپل زور وازموئ، نه له مظلوم افغانانو سره. له هماغه پوتین سره چې ویل کېږي د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په نتیجه کې ته سپینې ماڼۍ ته ورسېدلې، ته یې رئیس جمهور کړې.